سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې د ودانیزو چارو پر یوې خصوصي کمپنۍ نن سهار ډله ییز برید شوی او اوس هم جګړه روانه ده. په دې نښتو کې تر اوسه 2 ځانمرګو بریدګرو خپلو چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړې او 2 نور د افغان ځواکونو له لوري وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند زیاتوي په دې لړ کې تر اوسه د یادې کمپنۍ 3 کارکوونکي وژل شوي او 6 نور یې ټپیان دي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت هیڅ یوې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. ولسمشر غني نن سهار د یو شمېر پروژو د پرانستې په موخه د کونړ مرکز اسداباد ته ولاړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې ښاغلی غني به په دې سفر کې د کونړ د عامې روغتیا ریاست اداري ودانۍ پرانیزي او د دغه ولایت لپاره د 200 بستریز روغتون د بنسټ ډبره هم کیږدي. ویل کېږي نوموړی به له دې سربیره د دغه ولایت له مشرانو، علماو، میرمنو او ځوانانو سره په جلا جلا توګه هم وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په پام کې لري چې له طالبان سره د سولې خبرو د پرمخ بیولو لپاره قطر ته ولاړ شي. مایک پامپیو تېره ورځ په آیوا ایالت کې په یوې راټولېدنه کې زیاته کړه چې تر 2 راتلونکو اونیو پورې به پخپله هم د افغان سولې په اړه خبرو کې ګډون وکړي. نوموړي همداراز له طالبان سره د سولې سیمه ییزو ابعادو ته په نغوت سره په ډاګه کړه چې د پاکستان، هند، چین او روسیې په ګډون د سیمې هیوادونه دغه بهیر سخت پیچلی کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو 15 ورځو راهیسې د امریکا او طالبان د اساسو ترمنځ د قطر په دوحه ښار کې د تړلو دروازو تر شا خبرې روانې دي. له دې سره سم د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ځانګړی استازی وایي د افغان سولې په اړه د سیمې هیوادونو ګډون اړین دی. زلمي خلیزاد تېره شپه د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر او د افغانستان لپاره دغه هیواد له ځانګړي استازي سره په کتنه کې چې د قطر په دوحه ښار کې ترسره شوه زیاته کړه د افغانستان سوله د ذینفه هیوادونو ملاتړ ته هم اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ازبکستان دغه 2 چارواکي له څو ورځو راهیسې د قطر په دوحې کې دي او تر دې مخکې د طالبانو له مرستیال ملا عبدالغني برادر سره هم کتلي وو. د افغانستان او ازبکستان د ملي امنیت سلاکارانو د همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ. دواړو لورو تېر مازدیګر په بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه د سیمه ییزې ترهګرۍ او بنسټپالنې پر وړاندې د مبارزې اړوند د همکاریو د سند پر جوړولو هم خبرې کړي دي. د افغان حکومت د ملي امنیت مشاوریت د خبرپاڼې له مخې په دې کتنه کې چې تېره ورځ په تاشکند کې ترسره شوې همداراز پرېکړه شوې چې د افغانستان او ازبکستان د ګډ امنیتي کمیسیون بله ناسته به د ستراتیژیکو جزئیاتو او پلانونو ارزولو په موخه په راتلونکي کال کې په کابل کې جوړه شي. او د کب 28مه د خبریال د ملي ورځې په نامه ونومول شوه. دغه ورځ د اطلاعات او کلتور وزارت په وړاندیز تېره ورځ د ولسمشر غني په مشرۍ د کابینې غونډې له لوري تایید شوه. له دې سره سم په دې ناسته کې پرېکړه وشوه چې د راتلونکي کال په پیلېدو سره په مرکز او ولایتونو کې د پنجشنبې په ګډون 6 کاري ورځې دي او یوازې د جمعې ورځ رخصتي ده. تر دې مخکې یوازې په کابل کې پنجشنبه او جمعه دولتي رخصتیانې وي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.